درنو زده کوونکو په سلام او مینه درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې راته روغ جوړ خوشحاله او تر و تازه ناست وئ. ګرانو زده کوونکو کتابونه مو خلاص کړئ. آفرین. اول مو کتابچې وباسئ. ډېر ښه. قلمونه مو راوړي. آفرین. بالکل. پنسلونه. ډېر ښه. آفرین. ګرانو زده کوونکو مخکې له دې چې د لمر د ارزښت دا برخه ووایم، لومړی راځم تاسو نه پوښتم چې د لمر د ارزښت په لوست کې په تېره برخه کې موږ څه ولوستل؟ آفرین. کتاب. کورنۍ دنده مو څه شي وه؟ آفرین. د لوست لیکل او هغه دوې پوښتنې چې درکړل شوې وې هغو ته هم پوره ځوابونه ورکول. ډېر ښه. ګرانو زده کوونکو لمر څه ارزښت درلود؟ ډېر ښه. زموږ تاسو په ژوند کې ډېر مهم ارزښت درلود او د ژوند په هره برخه کې مو ډېر مهم دی. سمه ده؟ آفرین. ښه زده کوونکو نن راځم د تاسو د دې لوست وروستۍ برخې ته. هغه د لمر د ارزښت 11 مخ دی. فعالیتونه او لغتونه کاروو. سمه ده؟ هغه لغتونه چې کتاب کې راغلي دي چې معنا یې کوي یا معنا ورته پیدا کوي، ځینې ورسره لیکلي دي لکه دلته او ځینې نه دي لیکلي، هغه به کاروو. او دلته تاسو ته ګورئ دغه دو فعالیتونو کې په 11 مخ کې دغه څلورم ځای کې پوښتنه کړې وې د لاندې جملو تش ځایونه د تش ځایونو کلمې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګورئ دلته لیکلي دي جملې درکړې دي، دغه جملې تش ځایونه لري. نو تاسو به لوست وګورئ د کتاب لوست مو چې ښه ولوستو، دا لوست مو چې ښه ولوستلو نو له هغې څخه وروسته به دغه د جملو تش ځایونه ډک کړئ. مخکې له دې چې زه تاسو سره مرسته وکړم ډک کړم، لومړی به تاسو ته وخت درکړم تاسو په خپله وګورئ او دغه تش ځایونه یې ډک کړئ. آفرین. وکاروئ. آفرین. ډېر ښه. تاسو خو به یې کاروئ. سمه ده. نو زه راځم درته ما دلته جملې راایستلې دي. هغه جملې چې تاسو غواړئ ویې کاروئ ما راوړي، یا هغه جملې چې په دغو تشو ځایو کې راځي ما د تختې په مخ لیکلي دي. دا به اوس موږ تاسو په ګډه کاروو. سمه ده؟ آفرین. دا جملې دغه کلمې چې دا جملې په ډکېږي. مثال دلته مې لیکلي انسانان. ګورئ مخکې دی چې دغه کلمې درته ووایم چې په دغو تش ځایو کې راځي، لومړی دغه تشې ځایونه جملې درته وایم. اول ګورئ دلته لیکلي وي لمر نه یوازې دا چې د رڼا او خانهخالي سرچینه ده، بلکې د څارویو الوتونکو غلو سبو میوو او خانهخالي په ژوندانه کې هم ډېره ګټه لري. دوی خانهخالي راغلي. ښه. ورپسې بل ته ګورئ همداراز نن ورځ زیات شمیر پرمختللي خانهخالي د اوبو او د خرو د ګرمولو لپاره د خانهخالي له تودوخې څخه ګټه اخلي او هم خانهخالي ورڅخه په لاس راوړي. پوه شوئ؟ دا خو تش ځایونه وو. اوس دا درکړل شوي کلمې چې دي انسانانو، تودوخې، هیوادونه، لمر، برېښنا. صحیح دی؟ مخکې له دې چې زه درته وکاروم لومړی تاسې وایي په لومړۍ خانهخالي کې لمر نه یوازې دا چې د رڼا خانهخالي چې راځي انسانانو، تودوخې، هیوادونو، لمر، برېښنا چې راځي. آفرین. لمر نه یوازې دا چې د رڼا او تودوخې سرچینه ده. کتاب کې ګور لیکلي لمر نه یوازې دا چې د رڼا او تودوخې سرچینه ده. چې راځي؟ تودوخه راځي. آفرین. بلکې د څارویو الوتونکو غلو سبو میوو او خانهخالي انسانانو په ژوندانه کې هم ډېره ګټه لري. ګورئ لومړی جمله کې چې راغلل ګورئ موږ دلته ویل دي لمر نه یوازې دا چې د رڼا او تودوخې سرچینه ده، بلکې د څارویو الوتونکو غلو سبو میوو او انسانانو په ژوندانه کې هم ډېره ګټه لري. ګورئ دوی کلمې انسانان او تودوخې چې تودوخه په لومړۍ خانهخالي کې راغله د لومړۍ خانهخالي لپاره او انسانان هم د دویمې خانهخالي لپاره څنګه دی؟ صحیح راځي. بلې جملې ته ګورئ همداراز نن ورځ زیات شمېر پرمختللي انسانانو تودوخه خلاص شوله. صحیح ده.
هیوادونه راځي، لمر راځي، برېښنا راځي. څه شي راځي؟ آفرین، هیوادونه. همداراز نن ورځ زیات شمېر پرمختللي هیوادونه، وینې هیوادونه صحیح راغلل. که چېرې د هیوادونو په ځای راولو چې لمر ولیکو، همداراز نن ورځ زیات شمېر پرمختللي لمر، دا کله صحیح راځي؟ که ووایو چې مثال پرمختللې برېښنا، کله صحیح راځي؟ که ووایو چې همداراز نن ورځ زیات شمېر پرمختللي تودوخې، کله صحیح راځي؟ خو چې راځي هیوادونه صحیح راځي. ځکه کتاب کې هیوادونه لیکلي دي. همداراز نن ورځ زیات شمېر پرمختللي هیوادونه د اوبو او د خونو د ګرمولو لپاره د چیز څخه؟ له لمر څخه. آفرین، د لمر له تودوخې څخه ګټه اخلي او هم شی ورڅخه لاس راوړي؟ برېښنا ورڅخه لاس راځي. نو هیوادونه یې درېیم، لمر څلورم او برېښنا یې هم پنځم. چې په پنځمه خانه کې بیا څه راځي؟ برېښنا راځي. پوه شوئ؟ په ګورئ، په لومړۍ خانه کې تودوخې راغلي، په دویمه کې انسانان راغلل، په دریمه کې هیوادونه راغله، په څلورمه خانه کې لمر او پنځمه کې برېښنا راغله. پوه شوئ؟ دا خانه مو ډک کړي. اوس راځم لاندې ګورئ کتاب کې څو لغتونه درکړي، 4 لغتونه دي: لمر، تودوخه، برېښنا او روغتیا. بیا یې ورسره لیکلي دي وایي لاندې کلمې په لنډو جملو کې وکاروئ، په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ګورئ دغه به کاروو دلته، صحیح دی؟ دا به کاروو، خو مګم په کتابچو کې به یې بیا څنګه کوئ؟ تاسې استفاده کوئ. سمه ده؟ دا جملې چې کومې درکړې تاسو په کتابچو کې هم لیکئ. مثال زه درته لیکم لمر، بل دی تودوخه، صحیح دی؟ بل دی برېښنا، بل دی روغتیا. صحیح شو؟ اوس راځو دلته دا یوه جمله ورته جوړوو: لمر ته، تودوخې ته، برېښنا ته، روغتیا ته. صحیح ده؟ مخکې له دې چې زه جملې ورته جوړې کړم، لومړی له تاسو څخه پوښتم، تاسو یوه جمله ورته جوړه کړئ. لمر ته، آفرین، زه لیکم لمر د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره ډېر مهم دی یا هم ډېر ارزښت لري. صحیح دی؟ بل چې دی مثال تودوخه ده، تودوخې ته جوړوو. آفرین، مخکې چې زه ورته جوړ کړم تاسې جوړ کړئ. آفرین، ګورئ د لمر تودوخه د انسانانو لپاره هم ډېره اړینه ده. اړینه یعنی ضروري، او که د اړینې په ځای مهمه ولیکم صحیح راځي. ګوره د لمر تودوخه د انسانانو لپاره هم ډېره اړینه ده، یعنی د ټولو ژوندیو موجودات لپاره خو اړینه ده، خو مګم د انسانانو لپاره چې انسانان یو ژوندی موجود دی، یو اشرف المخلوقات دی، دوی دپاره هم ډېره مهمه ده. صحیح شوی؟ بله خبره برېښنا. ښه، برېښنا ته به څوک یوه جمله جوړه کړي؟ آفرین، آفرین وایي. د کتاب کې چې راغلي وایي ورته. ډېر ښه. ډېری هېوادونه د لمر له وړانګو څخه د برېښنا په تولید کې ډېره استفاده کوي.
استفاده کوي. صحیح شو. ډیری هیوادونه د لمر له وړانګو څخه د برېښنا په تولید کې ډېره استفاده کوي. پوه شوې پوه؟ آفرین. بل چې دی روغتیا دی. روغتیا. اوس راځو روغتیا ته. روغتیا ته یوه جمله مخکې زه جوړه کړم، تاسو راته جوړه کړئ. آفرین. ډېر ښه. موږ باید، ډېر ساده جمله، موږ باید خپلې روغتیا ته ډېره پاملرنه وکړو. موږ باید خپل روغتیا ته ډېره پاملرنه وکړو. پوه شوئ؟ ورته ګورئ. لومړی لمر د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره ډېر مهم دی. بله جمله، لمر ډېره ګټه لري. بل موږ د لمر له وړانګو نه استفاده کوو. موږ ته لمر رڼا راکوي. موږ ته لمر تودوخه راکوي. موږ د لمر په وسیله کولی شو خپل ژوند جوړ کړو. ګورئ څومره جملې مې جوړې کړې. بله پوښتنه، بل لغت تودوخه. د لمر تودوخه د انسانانو لپاره هم ډېره اړینه ده. لمر ډېره تودوخه لري. د لمر تودوخه د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره ګټه لري. د لمر تودوخه ډېره اړینه ده. صحیح دی. بله برېښنا. ډېری هېوادونه د لمر له وړانګو څخه د برېښنا په تولید کې ډېره استفاده کوي. بله جمله، موږ له برېښنا څخه استفاده کوو. برېښنا د انسانانو د ژوند لپاره ډېر مهم شی دی. که نه؟ ګورئ څومره جملې جوړېږي. لکه څومره وغواړئ جوړولی شئ. بله آخري روغتیا ده. ګورئ موږ باید خپل روغتیا ته ډېر پام وکړو. دا یوه. بله، که څوک خپل روغتیا ته پام ونه کړي ناروغه کیږي. روغتیا د ژوند یو مهم توکی دی. د روغتیا په وسیله کولی شو موږ تاسو خپل ژوند په ډېره ښه طریقه مخته یوسو. هغه څوک چې روغ وي هغه ډېر کار کولی شي. پوه شوئ؟ آفرین. ګورئ په دې برخه کې مې چې ولوستل د کتاب فعالیتونه، هغه ځایونه چې خالي وو، تش وو، هغه مو ډک کړل. مثال په لومړی کې تودوخه راتله، بله خانه خالي کې انسانان، ورپسې هېوادونه، ورپسې لمر، ورپسې هم روغتیا راتله. صحیح ده. برېښنا راتله. وروسته څو لغتونه وو، لمر وو، تودوخه، برېښنا، روغتیا. دوی ته مو یوه جمله جوړه کړه. سمه ده. او کتاب کې دلته ګورئ دغلته دویمه پوښتنه کې کړې ده. دلته ځینې په دغه چوکاټ کې کلمې راغلي، دلته بیا نورې کلمې راغلي تش ځای. په لومړی کې سرچینه ده او دوه بېلو چوکاټ څخه منبع دی. سرچینه، منبع. صحیح دی. بل چې دی زرغون دی، زرغون، شین، تودوخه، حرارت، برېښنا، برق. دغه یې ځوابونه وو. پوه شوئ؟ نو زموږ تاسو د دې لوست په دې برخه کې فعالیتونه وکړول. لغتونو ته مو یوه جمله جوړه کړه. خو مخکې له دې چې مخه ښه سره وکړو، نو ستاسو کورنۍ دنده به دا وي چې بله ورځ به تاسو له خیره سره دغه لغتونه چې ما ورته راوړي وو تختې مخ باندې، یا کتاب کې هم راغلي وو، یوه جمله چې ما ورته جوړه کړه په تختې په مخ مو ولیکله، او نورې جملې چې ما ویلې پرته له هغې څخه به تاسو کولی شئ هر یوه ته دوې جملې جوړ کړئ، په خپلو کتابچو کې به یې ولیکئ. سمه ده. دا مو کورنۍ دنده. تر بیا او بل درس مو په لویه لاس سپارم. خوشحاله او آباد اوسیږئ.